عبدالرحمن بابا فرمایي وای سو جفا قبول نکړي د اغیار، سو جفا قبول نکړي د اغیار، و به نویني په سترګو مخ د یار. او وی چې اول یې خار زرغون شي په پلو کې، غنچه هله شګفته شي په ګلزار. او وی جنت چا په ریاضت موندلی نه دی، ولی بویا هر بنده لره خپل کار. او وی که موندی شوی خوشبویي په خوشخویی، پروت به نه و د چندن د پاسه مار. او وی آب تر لالو در لالا ګلونو ډیر دی، بخت دی دا چې څوک عزیز کاندي څوک خوار. او وی هسې زیب که په بیاض د رحمان شعر، لکه زلف د خوبانو په رخسار. د عبدالرحمن بابا د دې کلام مطلب دا دی چې په دنیا کې یو شی هم په اسانه باندې نه ملاویږي، خواري محنت مشقت به کې هله به ملاویږي. خو که د خوارۍ او محنت مشقت نه پس هم درته ملو نه شو، نو بیا دا داسې وګڼه چې ستا په قسمت کې نشته او په خپل قسمت باندې به صبر کې.